بسم الله الرحمن الرحیم د اتم کلاس جنرال ساينس دویم یونټ دی. مونږ سنټرل نروس سیستم په تیر ویډیو کې کړی وو. که تاسو زما په چینل کې نوی یا تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه مهرباني وکړئ زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ. پیدا به دا چې زما د نوی ویډیو نوټیفیکیشن خو به تاسو ته په وخت هم در راسي. بل که تاسو زما په پلی لیست کې څه قسم ویډیو د خپلې خوښې ګورئ نو هغه به تاسو ته ډېره په اسانۍ سره میلاویږي. اوس په تیر شوي ویډیو کې خبره شوې ده دماغو د سپاینل کارډ د CNS سنټرل نروس سیستم چې د عصبي نظام یو حصه ده. اوس د عصبي نظام د نروس سیستم د انسان د نروس سیستم دویمه حصه چې کومه ده چې دا ته جوړ د عصبي نظام هغه ته وایي پیریفرل نروس سیستم. دا دې ته PNS وایي. نو تاسو دا خبره کړله چې دماغ او سپاینل کارډ خو شو. اوس چې د دماغ او د سپاینل کارډ نه کم نروز راوتي دي دا واړه رګونه دغه رګونه چې کوم دي دغه نروس چې کوم دي نو اصل کې د دقه نه پیریفرل نروس سیستم جوړلی چې د دې په ذریعه باندې به د انسان وجود چې کوم دی نو د ریسپټرز په ذریعه باندې به معلومات حاصل کی او بیا به دماغ ته ولېږي. په دماغ کې فیصله وشي او د موټر نیوران او د موټر نیوران او میسج افیکټر ته لاړ شي مسلز او ګلینډ فیصله به کېږي. نو دغه د میسجونه چې ویسي او راوړي چې د ریسپټر نه وړي او افیکټر ته واپس را رسوي دا کارونه چې دی نو دا ټوټل د پیریفرل نروس سیستم کوي او په دې کې نروس پکې دي. نو اوس دې ټاپک له راځو چې اټ از ا سیستم اف نروس ویچ لینک ډیفرنٹ باډي پارټس وذ د برین. دا داسې نظام دی د نروس داسې نظام دی د وړو رګونو چې کوم د سپاینل کارډ او دماغ نه راوتي هغه ته نروس وایي اعصاب ورته وایي. دا د اعصابو داسې نظام دی ویچ لینک چې دا یو ځای کوي ډیفرنٹ باډي پارټس وذ د برین د وجود مختلفې حصې د دماغ سره. د دې کار دا دی چې د دماغ سره د وجود د مختلفې حصې دي تړلې دي ورسره یو ځای کړي دي. A nerve contain many fiber of sensory neuron, motor neuron are both protected in a sheet of connective tissue. خبره دا ده چې دا نرو چې کوم دی د اعصاب چې کوم دی نو دا مشتملي په مختلفو ریشو باندې داسې تارونو په شانتي پکې په دې کې په دې نرو کې دا نرو په شانتي د تارونو دي. نو په دې کې سینسري نیوران پکې تاسو دا خبره کړله چې په هغه باندې مونږ سینس کوو پیژنګلو پې کوو هغه پیغامات پې چې دی نو د ریسپټر نه بیا چېرته رسو دماغو ته پې رسو. لکه په ریسپټر کې په یو قسم داسې وشي چې هغه حاصل شي د سینسري نیوران په ذریعه باندې چېرته ورسي دی سینس وکړي راویښلي د هغه ځای نه او دماغو ته ورسوي. نو سینسري نیوران پکې دي په دې نارو کې. په دې نارو کې چې دی نو دا موټر نیوران نه جوړ دي د اعصاب او دا چې دی نو پروټیکټډ ان ا شیټ دا په یو کور کې پټ شوي لکه دا کم نیوران چې کم دي او دا میسیجونه چې وړي سینسري دي یا موټر نیوران دي نو دا په شیټس یا په کور کې پټ شوي بند دي پکې ځکه چې په دې کې امپالسز دي د کرنټ په شکل کې پیغامونه ځي نو چې چېرته ترې ضایع نه شي. نو په دې وجه باندې په دې کې یو قسم انسولیشن شوی. انسولیشن دې ته وایي لکه د بجلۍ تار چې په کور کې پټي د کنیکټیو ټیشو باندې دا پټي. اوس دا کنیکټیو ټیشو ځان یو جدا ټاپک بیا مخې ته راځي. نو اوس دا خبره کوي چې کرینل نروس څه شی دی سپاینل نروس څه شی دی. اوس دا نروس خو تا ویل چې دا اعصاب دي واړه رګونه دي په دې ټول وجود کې خواري دي دا ټول وجود د دماغ سره تړلی دی او دغه ته پیریفرل نروس سیستم وایي د دې نرو دې نظام ته د اعصابو دې نظام ته. نو اوس د دې قسمونه کم دي. کرینل نرو دی دیز نرو اوریجینیټ فرام برین. دا څه قسم نارو چې هغه د دماغو نه راوتي هغه ته کرینل نارو وایي. نو وایي دا اوریجینیټ شوي دي راوتي دي د دې بنیاد د کم ځای نه دی د دماغو نه. هیومن هیو 12 پیر اف کرینل ناروز. د انسان په وجود کې چې کم دی نو د انسان په دماغو کې یاد ته وایي چې په عصبي نظام کې څومره دغه دي ناروز دي نو 12 پیرز اف کرینل نارو 12 جوړې دي پکې د عصبي کرینل نارو. او کرینل نارو کم قسم نارو دي کم قسم اعصاب دي لکه ته داسې ویلی شي په ساده ژبه کې چې کم قسم نري رګونه دي چې د دماغونو چې راوتي دي نو دا د دماغونو راوتي دي نو دې ته کرینل نارو وایي. او دا په تعداد کې چې دی نو 12 جوړې دي نو په یوه جوړه کې دوه نو مطلب یې شو 24. دا 24 دي په جوړه کې همیشه لپاره ته داسې وي چې د پیزار جوړه نو پیزار په جوړه کې هم دوی نو دا وایي 12 پیر اف کرینل ناروز دي او دا داسې نارو دي داسې اعصاب دي چې د دماغونو راوتي دي. بل د سپاینل نارو چې دا پیریفرل نروس سیستم ته جوړ دی نو دا سپاینل نارو دی دیز ناروز اوریجینیټ فرام سپاینل کارډ. دا د ملا په تیر کې چې کم تاري دا دغه نه اوریجینیټ شوي راوتي دي. دیر آر 31 پیرز اف سپاینل نارو ان هیومنز. په انسان کې چې دی نو 31 جوړې چې دی نو سپاینل نارو دي. 31 چې په 2 کې ضرب ورکړي نو د دې نه به جوړ شي 2 کندور 2 چکي 2 تینه چی 62 به جوړ شي. د دې نه 62 نارو جوړ شي نو 31 پیر شو 31 جوړې شوي. اوس دوی لاندې یو اکټیویټي ورکړل انیملز ریسپانس ټو سټیمولس. د ځناور جواب یا رد عمل
یو بدلون ته سټیمولس بدلون ته وایي چې په ماحول کې کوم بدلون راشي ساه لرونکي باندې اثر وکړي یا ساه لرونکي محسوس کړي او چینج په دې ساه لرونکي کې هم راولي دغه ته سټیمولس وایي. تاسو په وختي خبره کړې هم ده. اوس دلته دا خبره کوي چې د ځناور رد عمل او ریسپانس چې دی جواب چې کوم دی نو سټیمولس ته چې په دې ماحول کې څه بدلون راشي. نو انیمل ریسپانس او سټیمولس از د هیو نروس سیستم. ځناور چې کوم دی نو دا هم چې دی نو په ماحول کې کله څه بدلون راځي څه سټیمولای راځي نو هغه ته چې دی نو خپل بدلون او خپل رد عمل ښیي. نو دلته دا خبره کوي چې انیمل ریسپاند ورکوي جواب ورکوي چاته ټو سټیمولای چې کله څه بدلون څه سټیمولای یا سټیمولس راشي په څه کې په ماحول کې ځکه چې په دې کې څه ایز د هیو نروس سیستم په ځناورو کې هم نروس سیستم چې د اعصابو نظام پکې شته. ته غویي ته ډانګې راچوه هغه به خوږېږي نه، ته پیشو په کاڼي باندې ول هغه به خوږېږي نه اوازونه به کوي. نو داسې خبره ده چې یاره په ځناور کې هم چې دی نو نروس سیستم شته دغه شانتې په انسان کې هم دی دغه شانتې په دې نورو ځناورو کې هم دی نو په دې کې نروس سیستم پکې نو ځکه دا چې څه بدلون راځي نو هغه ته جواب ورکوي رد عمل ورته ښیي. او یو کین چیک اټ تھرو ا سمپل انویسټیګیشن دا ته به یو وړوکی تحقیق وکړو په دې ساده یو وړوکی تحقیق باندې چې کوم دی نو دا ته معلومولی شي چیک کولی پې شي. ا دې لپاره تا ته څه پکار دي یو تجربه پکار ده میټیریل ریکوایر څیزونه پکار دي زموږ سره پیټري ډیش وید لیډ داسې پیټري ډیش راته پکار دی. پیټري ډیش وړوکی د شیشې نه یو جوړ لوښی او په ګول شکل کې په ساینسي لیبارټرۍ کې استعمالیږي دپاره د بکټیریا کلچر چې بکټیریا پکې غټوي یا پکې نورې څه تجربې کوي که نه یا پکې پنجای غټوي. نو تا ته یو دقه لوښی پکار دی چې نوم یې دی پیټري ډیش د شیشې نه جوړي او د پاسه پې سر وید لیډ سر ته وایي. بلیک پیپر تور د ټیشو پیپر په شانتې پیپر یې درته پکار دی. بلیک پیپر د هم په لیبارټرۍ کې واچ ګړۍ درته پکار ده. ټرمایټس تا ته وینه پکار دي زموږ په علاقه کې ورته وینه وایي. دا په دې کاغذونو کې کېږي په کتابونو کې کېږي او لرګی چې کوم دی فرنیچر دا خوري داسې ځناور دي واړه په شانتې د میږو تقریبا دي خو لکه ته میږی خو نه دی میږی خو ډېر غټ دا انتهایي وړوکی دی لکه ستاسو اسانۍ دپاره داسې وي چې د میږي په شانتې دی. نور دا ډېر زیات وړوکی دې ته دیمک وایي. دیمک نو تا ته 10 دانې هغه پکار دي هغه ځناور. نو دې لپاره چې دی نو اوس تجربه پې مونږ کوو چې یاره دا ځناور چې دی نو دا چې په ماحول کې یو بدلون راځي نو دې ته څنګه خپل ریسپانس او رد عمل شو کوي. نو پروسیجر طریقه کار داسې پکار دی کور 1 half of the petri dish with black paper to make that half dark. وایي داسې کار وکړه چې petri dish دا نیم طرف نه دی دا په دې تور کاغذ باندې پټ کړه. ساده خبره داره تور کاغذ پکې دننه کېده نو دا پټ شي. بیا the other side must remain uncovered and bright. بل طرف د پیټري ډیش نیم طرف داسې پرېږده چې هغه پټ شوی نه وي انکوري او رڼا ته ښکاری. Put 5 termites into the dark side of the petri dish and 5 into the dark side. 5 into the bright side and 5 into the dark side. 15 ټرمایټ راواخله 15 دیمک یا د وینه راواخله او په دې رڼا واله طرف کې کېده او په پیټري ډیش کې چې په دې کم باندې کاغذ نشته 15 راواخله او په هغه ځګي باندې کېده چې تور طرف کم دی پیټري ډیش تور کاغذ دی چې پکې ایښودو. اوس څه وکړه کور د پیټري ډیش وید کلیر لیډ. اوس په دې پیټري ډیش باندې را خپل سر کېده خو داسې سر پې کېده چې هغه کلیر شي دننه پکې تا ته دا وینه په نظر راځي. نو بیا نوٹ د ټایم آن یور واچ په خپله ګړۍ کې دا ټایم ګوره and observe the behavior of termite after half an hour چې نیمه ګنټه تېره شي نو د وینو دا behavior خوی ګوره چې دوی څه چل کوي د دوی په دې عادت کې څه فرق راځي او که نه راځي د دوی په دې خوځېدلو کې په دې حرکت کې په دې خوی کې څه فرق راځي او که نه. نمبر 1 what is the distribution of termite in the bright and dark area of the petri dish. دا پیټري ډیش دی دا وړوکی لوښی په دې کې چې دی نو د وینو تقسیم څنګه دی په تور ځګي کې د وینو تقسیم څومره دی او څنګه دی او په دې رڼا واله ځګي کې څومره دی ډسټریبیوشن یې څه دی تقسیم به یې څنګه وي نیمه ګنټه بعد یا ګنټه بعد دلته هاف ان اور لیکلی دی که نه نیمه ګنټه. نو ما داسې جواب لیکلی چې د دې تجربې په لیبارټرۍ کې کېږي خو زه ستاسو رسانۍ دپاره دلته ویم. نو که داسې ته وکړي چې وینه راواخلي 15 په دې خالي هسې ځګي باندې به یې پیټري ډیش یې کېږي 15 په دې تور ځګي باندې کېږي او څه ټایم بعد ورته ګوري سر پې کېږي. نو مور ټرمایټس مو اینډ ګیدر ان د ډارک ایریا پیټري ډیش زیات تر وینه به تاسو داسې ښکاره شي که نو چې دوی به حرکت شروع کړی یا به هلته راجمع شوي د پیټري ډیش په دې تور طرف باندې. نو دا به روان شوي هلته به ځي که لا تلي نه نو روان به که نه خو یا به رسېدلي نو د دې رڼا واله ځګینې به دا چېرته ځي د تور طرف ته به ځي دا پاڼه چې کوم ځای کې دا تور پیپر تا ایښودی او کاغذ دغه تور کاغذ طرف ته به ځي ده. بیا بي نمبر if all the termites move to the dark side of the petri dish what is the stimulus that termites responded. وایي که چېرته داسې کار شوی چې دا ټول ټرمایټس چې کوم دي دا وینه دا د تور طرف ته تلي د پیټري ډیش نو د دې لپاره سټیمولس دغلته څه بدلون پکې و د دې ټرمایټس لپاره چې دا تور طرف ته لاړو نو دغلته چې دا سپین طرف کوم په دې باندې ډېره زیاته تیزه رڼا لګېده. نو لایټ از د سټیمولس د دې وینو دپاره چې دی نو په دغه ځای کې دا برایټ کلیر او صفا تیزه رڼا چې دی نو دا یو بدلون یو سټیمولس نو د دې وجې نه دوی تښتېدل او پټېدل او تور ځګي ته تلل ځکه چې دا ټرمایټس که ته وګورې نو دا په دې لرګي کې یا په فرنیچر کې یا چې کاغذ خوري نو دننه پکې پټ په تیاره کې ناست دي
نو د کوشش دا چې د رڼا نه د رڼا د لپاره سټیمولس دی یو بدلون دی ول چې د نه دی لاړ شي. نو دلته د خبرې جواب دا شو چې د لپاره سټیمولس شي او لایټ از د سټیمولس. بل خبره لیکل دا وای if all the termites move to the dark side of a petri dish which type of response is it positive or negative. وای که چېرته داسې کار شوی چې ټول ټرمایټس کم دي دا وینو دا د پیټری ډیش ته د وړوکي لوښي دی ټول تور طرف ته تلي که نه نو دا کم قسم ریسپانس کم قسم ردي عمل شو دی دا پازیټیو شو مثبت شو ار نیگیټیو یا منفي شو. نو دا خبره ده چې سالرونکي دوه قسمه حرکت کوي خاص کر داسې قسم سالرونکي لکه ټرمایټس شي یا خو به یو سیس طرف ته حرکت کوي چې کله یو سیس طرف ته ځي نو هغه ته پازیټیو ریسپانس وي. لکه اوس د خوراک لپاره داسې کار کوي چې خوراک د سیس طرف ته ځي نو هغه پازیټیو ریسپانس شو. خو که د یو سیس نه اخوا تښتي وځي ته نو دغه بیا نیگیټیو ریسپانس دی. نو په دې ځای کې که ته وګورې دی د رڼا نه وتښتېده او تور طرف ته لاړ نو دا نیگیټیو ریسپانس شو. دیس از نیگیټیو ریسپانس ما ورته لیکل دي دا منفي ردي عمل دی ردي بیکاز ټرمایټس مو اوی فرام لایټ ځکه چې دا وینه کم دي نو دا د رڼا نه لرې لاړل نو دا پکې څه شو دا پکې نیگیټیو ریسپانس شو. ورپسې چې کوم دی نو په بل پیج باندې دوی ورکړلی ولنټري اینډ انولنټري ایکشنز داسې حرکتونه داسې کارونه چې هغه ارادي او هغه غیر ارادي. ولنټري دې ته وایي چې ارادي د سړي په اراده کې یو سړي په خپل کنټرول کې په خپله باندې یو سړی وغواړي نو وکړي هغه کار هغه ته ولنټري وایي. او انولنټري دې ته وایي چې زمونږ په اراده کې یو کار نه وي مونږ نه غواړو هغه کېږي لکه مونږ غوښتلي هم نه یو هغه کار وشي هغه ته انولنټري وایي. نو د دې دواړو الفاظو معنی دا دي چې ولنټري مطلب دی چې د اختیار سره تړل شوي کوم کارونه چې زمونږ په اختیار په مرضی کېږي داسې وایي ساده چې زمونږ په مرضی باندې کوم کارونه کېږي. انولنټري ایکشن داسې کارونه چې هغه زمونږ په مرضی او په اختیار باندې نه کېږي. نو اوس دا وایو چې اکټیویټیز ویچ آر پرفارم ویلنګلی آر کالډ ولنټري ایکشنز داسې کارونه چې هغه مونږ په خپله خوښه باندې کوو ویلنګلی په خوښه باندې نو هغه ته څه قسم کارونه وایي هغه ته د مرضی د خپل اختیار کارونه وایي ولنټري ایکشنز. ان د ادر هینډ بل طرف ته انولنټري ایکشنز آر ناٹ انډر اور کانشیس کنټرول بل طرف ته که مونږ وګورو نو غیر ارادي کارونه چې کوم دی نو هغه زمونږ د هوش په اختیار کې نه وي. د هوش د اختیار مطلب دا دی چې هغه زمونږ د خپل مرضی په اختیار کې نه وي لکه مونږ هغه نشو را کنټرول کولی زمونږ په قابو کې نه نو هغه ته انولنټري ایکشن وایي. ټرای اټ یور سیلف داسې په خپله باندې وکړه. Here are some activities you perform in routine داسې لاندې مختلف تصویرونه تال درکړي وي داسې کارونه دي چې ته په خپل روزمره ژوند په روټین کې کې واکینګ تلل سنیزنګ پرنجی کول رانینګ منډه وهل رایډینګ بایسیکل چلول بریتینګ ایټینګ ریډینګ کتابونه لوستل خوراک کول ساه اخیستل بریتینګ ساه اخیستلو ته وایي. هارت بیټ د زړه درقه سویمینګ لامبو وهل بلینکینګ اپ آیز د سترګو د پټېدل او واپس غړېدل انسلایویشن او په خوله کې لاړې راتلل. نو دا په دې کارونو کې ته اوس څه وکړه لاندې تا مختلف جوابونه سوالونه دوی کړلي ستا ته نو ویچ اف دیز نمبر A دوی لیکلی ویچ اف دیز اکټیویټیز ار ولنټري ان نیچر دا بره چې کوم کارونه یاد کړه په دې کې هغه کم کارونه دي چې هغه د خوی په لحاظ سره هغه ته وګورې هغه ستا په مرضی باندې هغه ستا د اختیاري هغه ولنټري کې کم دي چې ستا د اختیار کارونه لکه نمبر 1 دا چې داسې دلته ما لیکلی دي چې واکینګ دا یو کرښه خو بل چا لیکل د خو دا لاندې لیکل ما کړي نو دوی داسې لیکل چې واکینګ بالکل صحیح دی هغه بره نه واکینګ زموږ په خپل اختیار کېږي چې کله ځو سنیزینګ پرنجي کولو ته وایي. نو سنیزینګ एकदम تاله راتلی شي لکه ستا په پوزه کې څنګه دوړه لاړ شي ته نه هم غواړې تاله راشي که نه نو دا چې دی نو دغه انولنټري دی دغه ولنټري نه دی دوی په ولنټري کې چا لیکلی دی نو سنیزینګ چې کوم دی نو دا زمونږ په اختیار کې نه دی پرنجی لکه ته اوس غواړې چې زه پرنجی کوم نو ته یې څنګه ځان له راولي نو دا خو نه کېږي نو دې ځای کې دا غلط شوی دی هر چا چې لیکلی دی دا به ترې کټ کړو. بیا رانینګ منډه وهل ستا په اختیار کې دي بالکل او ته کولی شي رایډینګ بایسیکل هم په خپله باندې چلولی شي نو دا تصویر کې هم ورکړل دي په بره الفاظو کې هم ورکړل دي نو دغه ولنټري دی ستا په اختیار کې دی دغه کار. بیا دوی اوس بریتینګ لیکلی دی چا نو دا خبره هم غلطه ده دا به زه خړوم اوس تاسو ته په تصویر کې ښیم. بیا بي نمبر دوی لیکلی دی ویچ اف دیز اکټیویټیز ار انولنټري ان نیچر په دې کې هغه کم کارونه دي چې زموږ په اختیار کې نه نو نمبر 1 دغلته ما بره لیکلی دی تاسو په دې تصویر کې وګورئ یو لاس یې ورکړی دی او دا لاس چې دی نو د چولې نه دی خوا د ګرمې پتیلې نه دی خوا یې راښکودی دی. ویډرال اف هینډ فرام هارټ آبجیکټ ما ورته لیکلی دي چې د لاس راښکودل د ګرم سیز نه. بلینکینګ اف آیز د سترګو رپېدل لکه اوس داسې کار دی دا زموږ په اختیار کې نه دي کله چې ته یو ګرمې پتیلې له لاس واړوړې اړو تا به فکر کړی هم نه یا چولې له لاس واړوړې خو زر به دې एकदम به شاته ستا د لاس را منډه وکړي را به یې کاږي. نو ویډرال اف هینډ فرام هارټ آبجیکټ چې دی نو دا انولنټري زموږ په اختیار کې نه دا کار او دا کېږي
دا به اوس تاسو ووایئ چې دا کار بیا څوک کوي که نه دا سپاینل کارډ کوي. نو دا خبره ده. نو بله خبره بلینکینګ اف آیز، ستا دا سترګې چې بندېږي کولاویږي، ستا په مخه باندې ماشی تېر شي، مچۍ تېره شي، یا دوړه وي تیزه، یا نور ته ښکاره شي، ستا سترګو ګاټې راتنګ شي. نو دا کارونه چې کېږي دا په خپله باندې کېږي، زمونږ په اختیار کې نه دي. نو چې زمونږ په اختیار کې کوم کار نه دی، ته داسې نه غواړې چې ته ټول ورځ دا سترګې ورپې باندې کړي. اټومیټک بس خود به خود دا په خپله روان دي، رپېږي، ښکته کېږي، بره کېږي، کولاویږي، بندېږي. نو دا چې دی نو انوالنټري شو، زمونږ په اختیار کې نه شو دا کارونه، دا داسې کارونه دي. ورسره بل چې دی نو دغه سنیزینګ زمونږ په اختیار کې نه دی. ورسره بریتینګ، ساه اخیستل چې کوم دی نو دا چا دغلته باره لیکلی و. نو دا خبره ټیک نه ده. بریتینګ اټومیټک په خپله باندې کېږي. د شپې اډو په خوب کې زمونږ فکر هم نه وي، مونږ دا فکر نه کوو چې مونږ ساه اخلو، اټومیټک اخیستی کېږي په خپله باندې بریتینګ. بله خبره دلته ورکړې ده دا هارت بیټ، د زړه د رقا، د زړه چې درزیږي، نو دا زمونږ په اختیار کې هم نه دي. نو چې زمونږ په اختیار کې نه دي نو دا هم څه شو، انوالنټري ایکشن شو. ورپسې دوی بل ورکړی دی، هغه دی ریفلیکس ایکشن. ریفلیکس ایکشن په ساده پښتو کې ځان داسې پوهېږه، ریفلیکس ایکشن وایي دې ته چې داسې کارونه چې هغه زمونږ په اختیار کې نه وي، په خپله باندې کېږي زمونږ په وجود کې، زمونږ وجود یې په خپله باندې کوي، هغه ته ریفلیکس ایکشن وایي. نو وایي چې a sudden response to a specific stimulus without conscious control is called a reflex action. ریفلیکس ایکشن څه ته وایي؟ ریفلیکس ایکشن داسې کار دی، داسې چې هغه زمونږ د اختیار نه بغیر وشي او اکدم وشي. sudden response یو دم، اچانک، چې اچانک یو کار وشي، یو عمل د عمل زمونږ وجود وښیي to a specific stimulus، یو خاص قسمه بدلون ته without conscious control، زمونږ د سوچ نه بغیر. conscious control فهم ته وایي، سوچ ته وایي که نه، او دغه ته وایي هوش ته وایي، چې زمونږ د فکر نه او د سوچ کولو نه بغیر یو کار وشي او یو بدلون ته خپل د عمل ښکاره کړي او زمونږ په کنټرول کې نه وي، نو دغه ته ریفلیکس ایکشن وایي. A common example of reflex action is the withdrawal of hand and touching a hard object. خبره دلته بیا دا راغیستې ده، وایي کله چې ریفلیکس ایکشن دا چې خود به خود په خپله باندې کم کار کېږي، چې is the withdrawal of hand، د لاس راښودل دي، and touching a hard object، کله چې مونږ یو ګرم سیز له واروړو نو एकदम زمونږ د لاس راشاته شي، یا ته داسې سیز له واروړې چې لکه ستن وي، نیډل وي، یا څه وي، تیره سیز وي، او د هغه نه چې دی نو واپس زر راکاږي. نو دغه ریفلیکس ایکشن دی، او دا د انسان د وجود دپاره انتهایي ضروري دی. که دا چېرته نه وي او زمونږ د لاس دغه شانتې سوځېدلی او زمونږ دماغ فیصله کولی، نو لږ ټایم بیا اخیستی، نو بیا مونږ ته نقصان ډېر رسېدلی. او یا د سترګې دا بلینکینګ نه کولی، دا سترګه بندېدی، کولاوېدی، نو هر څه به راتلی زمونږ په سترګه کې به لګېدی. نو دا الله تعالی پاک چې قدرتي د انسان د حفاظت دپاره دا ریفلیکس ایکشن خود به خود چې کوم کار کېږي، دا یو اهم کار دی د انسان د ژوند د بچ کېدو دپاره او د دې ته د حفاظت دپاره. What happen in your mouth when you smell, look, think of delicious food with an empty stomach؟ که ته چېرته وږی، empty stomach، معده دې خالي، او داسې سوچونه کوې د خوږو خوراکونو، delicious food، د مزې نه ډک چې کوم خوراکونه وي، د هغو خوراکونو فکرونو ته کوې، نو ستا په خوله کې به څه چل کېږي؟ What happen in your mouth؟ که ته چېرته وږی شوی دا سوچونه کې چې یاره ښایسته پولاو دی، کابلی پولاو دی، ګازرې دي پکې، که نه، نو دا سوچونه ته کوې، نو ستا په خوله کې به څه چل کېږي؟ وایي نو ستا په خوله کې به څه کېږي؟ نو سلا یوه، ستا په خوله کې به لاړې شي دی، نو سیکریټ، سلا یوه به سیکریټ شي، ستا په خوله کې به لاړې را پیدا شي، لاړې به دې راځي په خوله کې. نو دا کار ستا په اختیار کې اډوله دی نو، تا پې دومره سوچ کړی نه دی، لکه دا تا نه دي ویلي خپلې خولې ته چې لاړې را پرېږدوه، خو ستا چې کله سوچ کوې که نه، معمولي هسې هغه دغه دې په ذهن باندې لاړ شي، نو دا انوالنټري و، دا ستا د اختیار نه بغیر وشو دا کار چې ستا په خوله کې لاړې را پیدا شوي. نو دقه ته چې دی نو ریفلیکس ایکشن وایي. Have you ever noticed that shape and size of inner dark region of cat's eye changes؟ وایي تاسو چېرته د پیشو د سترګې دا دننۍ حصه لیدل ده، ډارک ریجن، توره غونته علاقه چې پکې هغه مونږ چې ورته پیوپل وایو، وایي دا تا چېرته کتلی ده چې په دې کې بدلون راځي، چینجز پکې راځي د رڼا سره؟ تاسو چېرته کتلی دی داسې انر ډارک ریجن اف کیټس آیز چینجز؟ ته چې ورته خاص کر کله رڼا کوې که نه، د دې د سایز دا سایز چې کوم دی که نه، دا چېرته بدلېږي را بدلېږي دا شیپ دا شکل. نو خامخا چې کله د پیشو ډېر تیز بیټري ور ووهي که نه، نو پیشو دا سترګې لږې داسې بدل شي، کله کلر هم بدل کړي که نه، که تاسو کتلي، او دا وړې هم شي، د دې دپاره چې یاره په دې کې ډېره زیاته رڼا دننه نه وځي، ځکه که ډېره زیاته رڼا چېرته لاړه شي د بیټرۍ تیز رڼا، نو د سترګو شاته ریټینا چې کوم دی، په کوم ځای چې تصویر جوړېږي هغه به خراب شي. دغه شانتې چل د انسان هم دی، انسان چې کله په تک سور نور کې ګرځي نو دا سترګې داسې ښکاري ته به راتنګې شوي شانتې دي، که چېرته تیارې کمرې ته واپس دننه داسې ځګي ته لاړ شي، سایې سوری، نو هلته بیا د سترګې واپس داسې کولاو شي. دا ځکه چې د انسان په دې سترګو کې هم الله پاک دغه صلاحیت د ریفلیکس ایکشن ایښود دی، کله چې تیز رڼا ته مخامخ شي نو د سترګو دا ګاټې چې کوم دی راتنګ شي، په دې وجه باندې
چې یاره د سترګو نه شاته د ایبال نه شاته چې کوم دغه دی تور رنګ ځګي نه پیوپل نه ریټینا تصویر چې پې جوړېږي چې دغه باندې ډېره زیاته رڼا پرې نه وځي دغه بیا خرابوي نو دې لپاره الله پاک دا ریفلیکس سیکشن ایښودی دی نو هغه بیا بچ کېږي واپس تنګه شي نو د ډېر رڼا پکې دننه لاړه نه شي دغه شانتې کار په پیشو کې کېږي واټ هیپن ټو د سایز اف انر ډارک ریجن پیوپل اف یور آیز وین یو گو ټو برایټ لایټ هغه خبره دا ده کله که ته چېرته ډېرې زیاتې تیز رڼا ته بهر وځې نو ستا سترګې د پیوپل چې کوم دی رنګدار علاقه ډارک ریجن دا رنګ والا علاقه چې کومه ښکاري چې هغه توری چې هغه شنی دي چې هغه څنګه نو وایي دا به د دې سره به څه وشي د دې سایز سره دا به وړوکي کېږي که غټېږي نو دې خبره دا ده چې پیوپل بیکم سمال دا به وړوکی شي ځکه چې زیاته ټو سټاپ مور لایټ چې انټینس اف لایټ د رڼا د شدت چې کوم دی چې دا کنټرول کړي په ریټینا ډیمیج نه کړي خرابي نه کړي اوس مې ورکړی دی دا خو ریفلیکس سیکشن شو ریفلیکس سیکشن ډېر زیات په اسانه باندې تاسو داسې زده کوئ چې هغه کارونه چې هغه زمونږ د اختیار نه بغیر کېږي انوالنټري کېږي یا ویداوټ کانشیس کنټرول زمونږ د سوچ نه بغیر کېږي هغه ته ریفلیکس سیکشن وایي او خبره تاسو ته دا ما وکړه چې دا د انسان لپاره ډېر زیات ضروري دی که دا چېرته نه وي انسان ته به نقصان بیا ډېر رسېدی بل دوی ورکړی دی ریفلیکس آرک ریفلیکس آرک څه ته وایي آرک لارې ته وایي په دې کومه لاره باندې چې دا ریفلیکس ایکشن کېږي دا پیغامات پیزي راځي دغه لارې ته ریفلیکس آرک وایي نو ریفلیکس آرک از ا پاتوی دا یوه لاره ده ان ویچ نرو امپلسز ټریون فرام ریسپټر ټو د افیکټر چې د دې لارې په ذریعه باندې د اعصابي پیغامونه چې کوم دي دا د ریسپټر نه د هغه ځګي نه چې په کوم ځای محسوس شوي حاصل شوي پي او بیا پې فیصله شوي او بیا افیکټر ته لاړ شي افیکټر هغه ځای نه چې رد عمل ښیي په وجود کې لکه لاس دی ستا چمړه ده ستا سلایویشن ستا په خوله کې لاړې راځي دا ګلینډز چې کوم دي مسل چې کوم دي دغه قطر افیکټر وایي چې کارونه ښیي بیا که نه رد عمل شو کوي نو چې دغه ځګي ته واپس میسج لاړ شي لکه د ریسپټر په ذریعه باندې حاصل شي او د افیکټر په ذریعه باندې رد عمل او خپل عمل واپس وښیي که نه رد عمل شو کړي دې کار ته د سټیمولس دې بدلون ته په دې کومه لار چې دا پیغام را روان دی واپس لاړ لکه مثال یې داسې تا اوس داسې کار کوو چې بهایي ګرم سیز له دې لاس ور او واپس د एकदम بغیر د خپل اختیار نه چې دی نو اډو سوچ دې کړی نه و را دې ښکودو نو دا میسیج د دې لپاره خو هم داسې میسیج پکار و دا میسیج چې دی نو دا د ریسپټر په ذریعه باندې په دې ګوتو کې چې کوم دی نو سینسري نیوران لګېدل دي د هغه په ذریعه باندې سپاینل کارډ ته میسیج لاړ خو په یوه لاره باندې لاړ که نو او واپس چې دی نو دغه ځای نه د سپاینل کارډ نه پیغام راغی د ګوتې ته چې زر لاس راکاږه شاته نو واپس راغی نو دغه افیکټر شو دا ګوتې واپس شاته راښکو د افیکټر دا شو دا ګوتې شوې د خپل رد عمل وښودو نو دغه لارې ته چې دا میسیج پې لاړو د سپاینل کارډ ته واپس راغی دې ته ریفلیکس آرک وایي دې لارې ته د سیکوینس اف پاتوی اف نارو امپلس ان ریفلیکس آرک از انډر دا سیکوینس ترتیب یې دا دی چې په دې کومه لاره باندې د اعصابي پیغام ځي او دا ریفلیکس آرک چې دی د لاره چې د ریفلیکس ایکشن خود به خود چې کوم کارونه کېږي د دې چې کومه لاره ده نو د هغه ترتیب دا دی اول به داسې په 1 نمبر کې چې سینس ارګن وایي ریسپټرز چې ورته مونږ وایو سینس ارګن دی هغه اعضا چې مونږ یې پېژنګلو کو سترګه او غوږ او پوز او ژبه بوټه کې چمړه دې ته سینس ارګن وایي دا ریسپټر دی دا پیغام او سټیمولس کوم بدلون چې په ماحول کې دغه به محسوس کی حاصل به کی د سنسري نیوران په ذریعه باندې به ولېږي چېرته دا به ولېږي انټر نیوران سنسري نیوران په ذریعه باندې دا دماغ او سپاینل کارډ ته لیږي که نه خو انټر نیوران به پکې راشي او په سنټرل نروس سیسټم چې کوم دی نو په هغه کې به دماغو ته به ولېږي خو دا ریفلیکس سیکشن چې زیات تر کم دی نو د دې کنټرول سنټر چې دی نو سپاینل کارډ د دماغ نه دی زیات تر په دماغ کې به چېرته لږه حصه نو په دې وجه باندې سپاینل کارډ ته ځي نو انټر نیوران پکې هم راشي انټر نیوران کاردار شي سنسري او موټر نیوران د یو بل سره یو ځای کوي بیا به موټر نیوران ته پیغام لاړ شي د موټر نیوران داسې نیوران دي چې دا حرکت کوي دا پیغام بیا افیکټر ته وړي افیکټر څه شی دي دا مسل دي یا ګلینډ دي مثالونه یې ما درکړو یا د لاس او یا ستا په خوله کې چې کومه لاړې راځي نو دلته دا د ریسپټر ورکړی دی په 2 نمبر او په 3 نمبر او په 4 او په 5 نمبر پسې داسې تللی دی نو سینسري نیوران دی که نو د سینسري نیوران نه بیا سیل باډي ته لاړ شي انټر نیوران په ذریعه باندې بیا واپس موټر نیوران ته میلاو شي د موټر نیوران نه چې دی نو افیکټر ته راشي په موټر نیوران کې اګزان چې کومه حصه ده تاسو ویل اګزان داسې کار کوي چې د سیل باډي نه پیغام افیکټر ته وړي نو دا اګزان په نیوران کې داسې حصه ده چې دا افیکټر ته پیغام ورکوي افیکټر ستاسو سره څه شی دي ستاسو مسلز دي ستاسو پټې دي ستاسو لاسونه او خپې دي ستاسو ګلینډز سلایوري ګلینډ چې کوم دی خلک چې ورته سیلوري ګلینډز وایي که نو سلایوا چې کوم ده سیلوري ګلینډز چې کوم دي نو دغه ته بیا پیغامات لاړ شي او هغه شانتې هغه خپل رد عمل شو کوي او ښیي نو امید ده چې تاسو به له دې ځای پورې پوهه شوي یئ بیا هم ستاسو څه قسم سوال وي دا ټاپک او دا چپټر لږ ګران دی پیچیده دی د انسان دماغ پیچیده وي نو په دې وجه باندې که ستاسو څه تکلیف وي او څه مسله وي نو تاسو زما نه په کمنټ کې هم تپوس کولی شئ